افریډ ویریدل یا یریدل یا یو څیز نه ویره کول. مثلا ډونټ بی افریډ مه یریږه یا مه ډریږه. ډونټ بی افریډ مه یریږه یا مه ډریږه. ایګري غاړه ایښودل یا یو کار باندې چې تاسو راضي یې هغې ته ایګري ویل کېږي چې تاسو په راضي وئ. مثلا I agree with you. زه تا سره په دې خبره راضي یم. I agree with you. angry غوسه کېدل یا پوکاریدل. angry. For example, what's there to get angry? په دې کې د غوسه کېدو څه خبره ده؟ لکه مثلا یو چا ته تاسو خبره کوئ هغه تاسو ته په غوسه شي نو تاسو په پښتو کې ورته ووایئ چې په دې کې د غوسه کېدو څه خبره ده، څه علت ده. نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ what's there to get angry. په دې کې د غوسه کېدو څه خبره ده. arrives یو ځای ته رسیدل یا یو څه رسیدل. مثلا arrives رسیدل. مثلا the bus always arrives late. بس همیشه ناوخته را رسیږي. the bus always arrives late. بس همیشه ناوخته را رسیږي. attack حمله کول یا انفجار کول یا په یو چا باندې حمله کول. attack. For example, the dogs attack me on my way home. د سنټنس مطلب دا شو کور ته چې راتلم سپوره باندې حمله وکړه. The dogs attack me on my way home. د باټم ویل کېږي تل ته یا بیخ ته یا یو څه حصې لاندې هغه ته ویل کېږي. نو مثلا یو تل دی هغې بیخ ته ویل کېږي. For example, the bottom of my shoes has a hole in it. زما د پیزارو شوز ویل کېږي چپړو ته بوټانو ته سینډلو ته دغسې نورو ته ویل کېږي shoes has a hole in it. زما د پیزارو په تل کې یو سوری ده، یعنی زما په چپلو یا بوټانو کې یو بیخ ته یو سوری ده. کلیور ویل کېږي چلاکه ته. چلاکه ته ویل کېږي. ډونټ بی سو کلیور. دومره چلاکه کېږه مه یا دومره چلاکي مه کوه. کلیور. کروول ویل کېږي ظالم ته. For example, the people of Burma are so cruel. د برما خلک چې دي دا ډېر زیات ظالمان دي. The people of Burma are so cruel. د برما خلک چې دي دا ډېر زیات ظالمان دي. Finally مطلب د اخیر کار یا اخیری کار. مثلا یو څه ته تاسې رسیدل غواړئ هغې ته ورسېږئ نو تاسو په هغې دپاره استعمالولی شئ finally اخیر هم زه د هغې کار ته ورسېدم. For example, finally I got rid of him. اخیر هم زه د هغې نه خلاص شوم. Finally I got rid of him. اخیر هم زه د هغې نه خلاص شوم. hide پټول یو څه غلا کول نه د یو څیز لاندې بل څیز پټول. For example, where did you hide my mobile? زما موبایل د چیرته پټ کړې د چیرته پناه کړو د یو څه لاندې. Where did you hide my mobile? hunt ویل کېږي شکار ته یا ښکار کول ته. For example, long ago I used to hunt birds. ډېر وخت مخکې به ما د مرغیو ښکار کوو. long ago ډېر مخکې یعنې پخوا زمانو کې. I used to ما به کولو hunt birds د مرغیو ښکار. lot ویل کېږي ډېر زیاتو ته چې یو څه ډېر زیات وي مقدار نه ډېر زیات وي نو هغې لپاره ویل کېږي lot. For example, there were a lot of people. هلته سم ډېر خلک وو. لکه موږ تاسو چې په پښتو کې خبره کوو چې هلته خو سم ډېر زیات خلک وو نو په انګلیش کې ویلی شئ there were a lot of people. middle درمیانځ کې یا منځ کې. For example, our car broke down at the middle of the road. د سړک په منځ کې زموږ ګاډی یا موټر خراب شو. our car broke down ویل کېږي یو ماشین ته چې کار پرېږدي. ماشین د ګاډی خم یو ماشین دی چې هغه خراب شو نو هغې ته ویل کېږي our car broke down at the middle of the road. د سړک په منځ کې زموږ ګاډی خراب شو. moment ډېر لږ وخت. For example, please wait a moment. خیر دی داسې لږ صبر ماته وکړه. Please wait a moment. خیر دی داسې لږ ماته صبر وکړه. pleased خوشحاله کېدل.
For example, I'm so to see you again. I'm so pleased to see you again. ډیر زیات خوشحاله شوم چې ته مې بیا وکتلې. Promise وعده کول، وعده نه وعده کول. For example, why would I break my promise? زه به ولې خپلې د وعده خلافي کوم؟ Why would I break my promise? زه به ولې د خپلې وعدې خلافي کوم؟ reply چاته جواب ورکول. خو دا په یاد وساتئ چې دا کې زیاتره خلک په تلفظ کې هم غلطي کوي او په سپیلینګ کې هم غلطي کوي. REPLY reply چاته جواب ورکول. خو دا کې زیاتره خلک تلفظ کې ډېر زیات غلطي کوي او په دغسې ډېر زیات کې غلطي کوي. نو که د ال نه بعد ای راغله نو دا به شي ریپلی مطلب دی دوباره یو څیز لګول یا دوباره یو څیز کتل. فار ایگزامپل تاسو به په کرکټ کې ډېر زیات کتلي وي چې وایي چې ریپلی واخیستله، یعنې هغه شی بیا دوباره ګوري. نو دې ته ډېر زیات کوشش وکړئ چې دې تلفظ روغ زده کړئ. نو فار ایگزامپل I will be waiting for your reply. زه به ستا د جواب په انتظار یم. I will be waiting for your reply. زه به ستا د جواب په انتظار یم. سیف بچ شوي یا په حفاظت کې یا یو څه نه بچ شوي. فار ایگزامپل we made an accident but we all are safe. مونږ یو اکسیډنټ وکړو خو الحمدلله ټول او روغ بچ شو، یعنې ټول چې یو هغه بچ شو. we made an accident but we all are safe. مونږ یو اکسیډنټ وکړو خو الحمدلله ټول روغ او جوړ یو، یعنې ټول بچ شو. trick چال یو چال. For example, your card trick really surprised us. تا د کارت چال وکي مونږ ډېر حیران کړو. surprise us وکي یعنې مونږ ډېر زیات حیران کړو. your card trick really surprised us. تا د کارت چال وکي مونږ ډېر زیات حیران. well مطلب دی ډېر ښه. well done ډېر ښه. دا مطلب یې هم راځي چې شاباس.